ته تپوس طالبان پکې ډېر دي ځکه دا ټکې وی ویجی دا ایمان څه ته وایي ما وی دا خدا سے سوال دو که ټول عوام ناس دې بل دې څه جواب هغه وته بچي دا خو دا سے سوال وکړه چې په بخاری کې په دې کتاب الایمان خلق کلونه لګي دا خو ګران سوال خو زه تا ته یو رکوټې غوندې جواب در کوم هغه دا چې د الله تعالی په وجود او وحدانیت او وی بچی آمنتو بالله دې زده ده وی او وی هغې کې چې کوم ټکي دي په هغې لکه د الله کتابونه رسولان د هغې صفات وی چې په هغې ستا د یقین کم فولادي غر دی ستا د یقین کم فولادي غر دی که دا ټوله دنیا لګیا شي او د هغې نه شکول کوي او د غوښ د دانې عمر یو شی ته وشوک او د ایمان نه دی ختم نبوت مانده دا د رسول الله مبارک هغه صفت چې دا د بل چا نشي کېدی رسالت د ډېرو خلقو د ډېرو پیغمبرانو صفت وکان رسول النبی علیه اسماعیل علیه السلام متعلق الله بی نبوت د ډېرو پیغمبرانو صفت هادی الامم د ډېرو انبیاو صفت داعی ټول انبیا داعیین دا سے نور صفات بشیر و نذیر وغیرہ دا ټولو پیغمبرانو خو دا ختم نبوت صفت دا مختص دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دے دا دا بلچا نشی کے دے نو زبا دا ٹکی ہوئے ما کہ دا پیغمبر پر رسالت او پر نبوت او دا پیغمبر پر دغا صفت کے دے آخر النبیین والمرسلین ستاسو دا ایمان کم فولادی غر دے او دا دنیا در تلگیا شی انجیوز والا بل پاٹو 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 او د دین د نیو د غوخ د دانیو بر کټینګ وکړو ایمان دلار دوړ شو باغی دلایل نه زه صرف یو خبر استاسو مخ کې کوم نن آی دین خلق لګیا د قادیانان کې تاسو ته پته نشته تاسو ته خو هغه معلوم شي چې کوم ښکار شي آی دین روزانہ ایک ایک بندہ اسلام سے چلا جاتا ہے کوئی قادیانیت اور کوئی نبوت کے دعوے دار بن جاتے پتہ نشتا تاسو ته ماته پته ده نن چې د قادیانیت کم پرچار په سوشل میډیا روان دي نو د نشم ویلی د دې مشرانو ته دا خبره واضح کوم خدای دپاره ختم نبوت دا مسله خوره کې زه په دې جلسې وکې ډېر خلک نن په دې سوچ دي چې زه قادیانی شم نو ماته به امریکې ویزه میلاو شي او پیسې ورکوي زبردست پیسې را روانې دي او په چا محنت کوي په هغه خلکو محنت کوي چې کم نن تعلیم یافته طبقه ده ډاکټران انجینران والله بالله تالله ملک مخکې ورځو کې ماته یو وکیل د پېښور نه ټلیفون وکړو زه بیمار وم ماته موږ د ختم نبوت یو پروګرام کوو په هائی کورټ کې کوو دننه کوو او ججانو سلام موږ خبره کړې ده ما په خیال ما قاري صاحب ورته یاد کړي سره برابر کړې یو پروګرام کو ماته د دنیا وکیلان نه روان دي قادیانان یو زبردست تحریک شروع دی د یو چترې لاندې یو تحریک شروع دی خلک درنه روان دي په بل طرف چا د موټر میلاویږي چا ته بنگله میلاویږي څوک د چا اثري هغه چې کم داسې انسان کې د هغه خلک زیر اثر دی هغه ته پیسه میلاویږي نورو ته نه میلاویږي لګیا دی پرچار کې د قادیانیت دې وخت کې د قادیانیت رد او په دې وخت کې د ختم نبوت جلسې مقررولو نه عظیم جهاد بل نشته وخت کې او که څوک د واده جلسه کوي په دې وخت کې او که څوک د سیرت جلسه کوي موضوع ختم نبوت زه دغه دلایلو خبره نه کوم صرف یو ټکي درته وایم زمانو ادا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیدت او محبت زړه کې کېده باس کم عقیدت او محبت چې د صحابه کرامو په قلوب په درو هغه څه نشي کېده خو زړه کې هغه څه کېده هغه عقیدت او محبت چې راغې باس بیا به دلیل ضرورت نی بیا که یو انسان څومره د هغه په زړه کې په هغه د رګونو کې د رسول الله مبارک محبت پروت وي بس د هغه په جامه د هغه په ناموس
داغه په بچی داغه په لور داغه په نوسی داغه په صحابه چې چا هم حمله کوله د باندې بداسې لګي لکه چې د مضبوط د 14 ورځو ګولو پیرنګ تا باندې حب النبی من الایمان امام بخاری رحمت الله علیه باب په خو دی او د پیغمبر مبارک د حدیث پرانا کې درته وي د رسول الله مبارک سره محبت عقیدت پیدا کېده خو مضبوط عقیدت کم چې د صحابه کرامو داسې عقیدت لکه حضرت طلحه کې چې عقیدت موجود په احد کې په دې لاس باندې سور لاس ضایع ولګېد لاس شل شو او رسول الله مبارک بچ او حضرت ابو طلحه رضی الله عنه غوندې چې هغه غشي وشتل او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تندي لاس کې خو او غشو قتل به چې دا په هدف لګي کده لګي او ورته سوي د الله رسوله دلته ودرېږي نحر دون نحر زما سینه بستا ده سینه حفاظت کوي زب لګم ته بچ کېږي او اسنه چې ته د دشمن غش درته ونه لګي ما نشاته ودرېږي او حضرت ابو طلحه رضی الله عنه وسلم چې ځان بچ کی په جنگ کې ځان ته ډال نسی چې د بچم قسم په خدای بخاری کې وګوره هغه به جلد ثانی مغازیو کې هغه به خپل ډال د رسول الله مبارک مخ کې نیولې چې حضور پاک بچ د دې ولګم کوټه بچي او یو خزه زنانه راځي په یو جهاد کې رسول الله مبارک یو ماشوم بچي راوړي د الله رسول دا بچي ځان سره یو په دې سوکم وی بیگا ټول شپه مې په جړاو کوي خطیره کړی دا کہ رسول اللہ مبارک بسبا جہاد جدید تورو میانس کے بھی دما بسوکنی خاون میں شہید شوی رتا سر پا جہاد کے پلار میں شہید شوی دے بچے میں نشتا رور میں نشتا ما تا خو اجازت نشتا دا خضو تا دا جہاد دتلو دا قتال اجازت شتا دینا دا معشوم وی پا دے معشوم سو کما زدر تا الویم دا اللہ رسول خدا چالا ورکتا الو آئے دے سر سو کم وی دے بزان تا یو صحابی لورکے کتابا دا چاہ دا توری غشی نیزے غزار کو دے دے و تا اونی سے دے دے پاکی ٹکڑی ٹکڑی سے خوچے تا بچ شے ایمان دے مان تمہیں وسی ایمانی ہر یو ساری عاشق رسول ایمان ہر یو سړی دا دعوه کوي چې زما وجود د پیغمبر د محبت او د عشق نه ډک دی مکه مکرمه کې مې طواف کو او طواف دوران کې یو سړی د پنجاب اما طاف کې ناشته مطاف کې ناشته یو سړی او ټوپه باندې لیکل کړي دی ټوپه باندې په خپل ټوپه باندې خپل نوم یې لیکل دی او القاب او پلان کې او دلته به عاشق رسول خدای پاک او ټوپه باندې تازان تدا القاب لیکلي دي سخت غسره لمه چې ورشه مې په دا ټوپه دا سر و مکنه ظالم ځان القاب لیکي عاشق رسول او چې ګیره ته مې وکړل ګیره اخره له او بریتي پری دا پيو عشقنا مجنون او لیلا مشهور واقعه پریاس کې څه قبرونه دي ماته چاوي ولجودا د مجنون او د لیلا قبرونه دي دا مجنون چې او د تیس نو اصل کې دې په لیلا عاشق او سرګردانه کو پسې ګرځي نو پلار ورته یو ځل وی چې بچي ځان د قتل کوم مړ دي کواغې نو خوخه دا طالبانو ته هم دا مقوله چې الحب من الجانبين والبغض هكذا من د دوه طرف نه مې دا قاعده اکثریت ده ګوره مې دا دل تکي د مجنون محبت شتا او د لیلا نشتا او د حضرت بریری نشتا او د حضرت مغیث شتا نو دیو په سرګردان او پلار ورته وی چې بچي ځان د قتل کدان دي مړ کړ پنورونو ګرځي په یو ځای بل ځای او داسې سرګردان او کنه چې دا دیوالونه به د لیلا د کوسوف کولو دې تمینا لقد امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار یو ورځ راغی د لیلا د کوسې مخه ته یو ځنګل کې دی راشه چې ځکه چې د پلاره وطنو دا پړونه به وینم چې ته لاس پې به وینم وته پرې وت په صحرا کې نو لیلا ته چاوي هغه اشنا خو دې راغلي دی هغه ځنګل کې د تناست
یا خدای د دنه نه خلاصېږو په دې لارځو هلته راته ولاړې چې پاغې زوپال ته ځان یې پنورونو لیونی کړی دی وی دی خوریس که هیڅ هم نشته دغسې نار نور پروت دی یاره وی یو جام پیولی نو یو وینځلی جام د پیو ډک کو ای مجنون لی یوړه چې هغه لی سینګ جام یوړه که نه وتې دا کم دی وی دا لیلا را کړي دي هسې زه کتاب کې خو دغه واقعه ده خو زه په دې خپل کړی وایم چې هغه به څومره ورته ګډا کړي او څومره اوچت شوی را خلاص شوي اوهو د لیلا د کور پیز خو دیوال ښکلم دا به د هغې په مبارکو لاسونو لوشلې شوي په دې جام به د هغې لاس لیکلې تېرېدل به د غریب سینګه اپی اوس کوي چې ته بل داسې و هغه راغی چې د لیلا په عشق کې خو پی میلاویږي نو هغه ورته دې خوا په ورخ پرېوته نږدې کښېنه سهار له چې هغه جینۍ پی وړل وینځې نو هغه ورته مجازي ناستې په دې څه کوې وي مجنون له وړم که نه وي زه مجنون یم که په لیلا خو دا عاشق بس پی دوست کوي پی به سهار تللی او دې مجازي بس کله خوا راسې ناست دی لیلا ته پته نشته لیلا یو دل وی چې مجنون خو ټول عمر پی اوس کل ګورو چې دا رښتینی عاشق دی او که دا دروغجن دی وی نن پی موړه وینځې ته وي ورشه مجنون له ورته وی چې نن لیلا وینه غواړي زمونږ حاجي صاحب وایي حاجي محمد امین صاحب رحمه الله وی اوس به په سچه معلومیږي چې ایمان لري سو او کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري سو چې جام یا مجازي دی وړه پی خو ټول عمر اغس کړي هغه ورته وی داس جام وی پی دې راونه وی نن لیلا پی نه غواړي نن وینه غواړي وی پی راوړه پی وی نن پی نشته ورشه وږې ما شابه لیلا ته وی چې مجنون پی غواړي وی نن پی نشته نن وینه غواړي وی وینې والا بې وقوفه هغه شاته ناست دی زه وینې والا نه یم زه پیو والا یم چې هغه له جام لاړه هغه خوار خو پاړومبی روز پیس کلي بیا خو یې نه دي څکلي وی لیلا وینه غواړي وی د کم ځای وی ځای نه دی یاد کړی تاریخ لیکي د یو یو اندام لی ورنه وینه وویسته هسې نه د دې مخې پکاري هسې نه د لاسې پکاري هسې نه د خپې پکاري دې ته یې پیو والا مجنونان نه کم مجنونان وایا وینې والا مجنونان پیو والا نه ناموس رسالت کې با د وینې د ننګ او د عزت قرباني ورکړې اله بس ته ایمان کامل من فلوټ پایو والا یو من جلسی دی او جلوسونه دی پیغمبر مبارک ته زما پیمان دی او زما مینه ده او چې یو موټرګی ملو شي بس خبره ختم بیا قادیانی پلار بوته دا مجنون وي چې دو بیت الله له ځان دې تباہ او برباد کړي چې د خدای نه هلته سوالو کړه دی غم خلاص شوی چې بیت الله شریف ته بوته نو سره ولا د بیت الله په خلاف کې وردن نه کړ وی بچے شابه زه یو دعا کوم امین وایه بابا وی اللهم ارحنی من لیلا وحبها خدای ما د لیلا د مینې نه دمه کړه خدای ما دې خلاص کړه د لیلا د مینې او د هغه د هغه محبت ما دی ورته څه وی یا الله اللهم من علی بلیلا وحبها خدای په دې مینه په ما ډېر احسان وکړه چې دا مینه نور هم زیاته شي نو پلار پیل ته راکېښود ستا خدای غرق که مارا وسي چې ته به دعا وکړې چې د غم نه به خلاص شي نو ته خو نورې دواګانې کوې نور ځان په غم اخته کوې نو یو شعر یې وویل یا رب لا تسلبني حبها ابدا يرحم الله عبدا قال آمینا یا خدای چې د لیلا مینه ما نه چته لر نه کې او پاغه بنده خدای رحم وکړي چې څوک زما په دوا امین وي مطلب دا چې بابا زما په دوا امین وي چې خدای در باندې رحم وکړي دا محبت دا مینه چې په مونږ کې راله کوم چې صحابه کرامو کې وه کوم چې زمونږ مشرانو کې وه کوم چې د صحابیاتو کې وه کوم چې هغه ماشومانو بچو کې وه چې کوم د حضور پاک په زمانه کې ماشومانو نو بیا د مسیلمة الکذاب سره وجنګېدل او الی مسیلمة الکذاب پرېښو چې جهنم ته ورساوه زما رب العالمین قرآن حکیم کے اعلان کرے دے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله رسول اللہ مبارک اللہ دے لرو رسو کہ دے اسلام پر ټول دینونو غالب کی ام اقا کار نبی علیہ السلام نے خدای واغشتا بس
د دین غلبه الحمدلله چې الله کم مخلوق سره وعده کړې وه پوره شوې ده او فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم دین کامل شوی واتممت علیکم نعمتی دا زما لوی احسان مې پوره کړی دی ورضیت لکم الاسلام دینا اسلام دین دی په دې زه راضي دین مکمل دی د بل پیغمبر ضرورت پکې نه چې بل پیغمبر به راضي او چې څه کمې پکې دی به پوره کوي ضرورت شته ورثة الانبیاء شته دی د انبیاء وارثان علما کرام هغې لګیا دي دغه دین د پیغمبر مبارک د دین خدمت به کوي نه پکې احمدي شته او نه پکې بل شته او نه پکې بل شته او نه قادیاني شته او نه پکې پرویزې شته ہماروں بس پدی خبر اکتفا کوم علماء کرام هم ډیر دي زم طبیعت می برابر نه دي او قاری سے محترم سره وعده می کړی و مې زبر اعظم او تاسو نه صرف او صرف یو وعده اخلم ټول چې څومره ملګري یې ان شاء الله په دې وعده به ما سره لاس پورته کوي د ختم نبوت په مسله کې به هر یو ملګری په خپل ځای کې داعي جوړیږي که خیر ان شاء الله او تاسو په ختم نبوت داسې ایمان لرئ داسې ایمان مضبوط ایمان لکه د الله په وجود او په وحدانیت کې زموږ کوم ایمان ان شاء الله او چې کم دی هم د ختم نبوت جلسې د خپل استطاعت برابر ان شاء الله ټول به شرکت کوي ها ټول وایي ان شاء الله ټول وایي ان شاء الله